یوازې آسیایي هیوادونه نه بلکې اروپایي هیوادونه هم په دې فکر دي چې څنګه له افغانستان او له دې لارې له اسیا سره ځان وصل کړي. د شنونکو په باور د افغانستان لپاره یو ښه موقع ده. د اقتصادي چارو شنونکی عبدالوافي نایبزی وایي په افغانستان کې اوس نږدې ټول بندرونه فعال دي، خو د پیاوړي اقتصاد لپاره باید په څو مهمو بندرونو تمرکز وشي. کله چې موږ د افغانستان په ځایګي باندې یا لوکیشن باندې خبره کوو د اقتصاد نه لګانه یو خوشبختانه دا ښه بحث دی، ځکه په مثبتو نقطو باندې فوکس یا تمرکز ډېرېږي. له پخوا څخه ویل کېږي چې افغانستان د اسیا بام دی او د اسیا بام دی. هغه خبره نن ورځ په حقیقت باندې بدلیدونکې ده او ټولې اسیا څه چې بلکې اروپایي هیوادونو دا درک کړې ده چې څنګه کولی شي د افغانستان سره اتصال ومومي. افغانستان یوازې په وچه کې ایسار هیواد نه دی، بلکې ترڅنګ یې که ترکمنستان دی، که قرغیزستان دی، که ازبکستان دی، که ترکمنستان دی، دا ټول په وچه کې ایسار هیوادونه دي او د دوی دغه اقتصاد سرنوشت په اوس وخت کې د افغانستان پورې تړلی دی. اقتصادي مسایلو بحث چې تل راځي دا میوچوال اګریمنټ کوي، دوه طرفی او دواړه هیوادونه پکې خپل نفع ګوري. هغه د اقتصاد هغه ثابته تیوري هم دا ده، کله چې تخنیک او تخصص په سوداګرۍ کې سره وشل کېږي نو دا جانبینو په نفع باندې تمامېږي. اوس وخت کې کوم هیوادونه چې ما یاد کړه د تخنیک او تخصص او مسلکیتوب لري، افغانستان دا شیان نه لري. افغانستان خام مواد لري، افغانستان د سوداګریزو توکو لپاره یو ښه بازار کېدلی شي، افغانستان د دغه څو هیوادونو د اتصال یو ښه نقطه کېدلی شي. نو په کل کې موږ ویلو چې د افغانستان د اقتصاد لپاره دا یو بهترین چانس دی او ترڅنګ یې ګاونډیو هیوادونو او د منځنۍ اسیا هیوادونو لپاره هم یو بهترینه موقع ګڼل کېږي. موږ چې کله د افغانستان د بنادرو خبره کوو، افغانستان تقریبا تر 10 پورې ډېر بندرونه لري چې هغې کې مهم همغه د هراتانو بندر شلو مثلا چې په مزار د ازبکستان سره وصلی، یا مثلا موږ ویلی شو چې د اقینې بندر شو، یا د تورغونډۍ بندر شو، یا مثلا د تورخم بندر شو چې موږ ورسره 3 موصلاتي لارې لرو. تورخم یې په ننګرهار کې شو، غلام خان یې په خوست کې شو، همداسې نوره سپین بولدک یې په کندهار کې شو. نو بندرونه خو ډېر دي که بحث پې کېږي، خو یو څو یې داسې دي چې د هغې باندې باید فوکس وشي چې څنګه موږ کولی شو هغه ټریډیشنل یا هغه دودیز تجارت چې د دغې لارې کېدلو او عواید ترېنه کم لاسته راتله یا جانب هیوادونو ګټه ډېره کوله، افغانستان کمه کوله، څنګه دا موږ کولی شو چې هغه دودیز تجارت یې په هغه عصري تجارت یا په عصري ټرانزیټ باندې بدل کړو او د دغه یو لارې نه هغه یو هدف هم چې لرلو هغه څو هدفو باندې بدل کړو. نو په کل کې بنادر ډېر دي، خو دغه مهمه چې ما یاد کړه که هراتان دی، که سپین بولدک شو، تورخم شو، د اقینې شلو، د تورغونډۍ شلو، د اسلام قلعه شو، دغه یو څو ډېر مشهور. د ښه سوداګري ترانزیت لپاره د نړیوالو باور ترلاسه کول، نړۍ سره معیاري سوداګري کول، د نوې ټکنالوژي او ځینې نورو ټکو پیاوړي کول کولی شي چې افغانستان په یو سوداګري څلورلارې بدل کړي. نایبزی وایي که چیرې شته ستونزې حل شي، اقتصادي محدودیتونه لرې شي او بحث پرې وشي، نو لرې نه ده چې افغانستان نږدې نیمه لسیزه کې خپلې سیاسي، کلتوري او اقتصادي ودې ته ورسیږي. کلونو له لسیزو دا بحث روان دی، خو بدبختانه په تیر کې جګړې او فساد هغه شی و چې دغه خوب یې زموږ په سین لاو کړی او په اوس وختونو کې که لږ هم مثبت شو نو جګړه تر ډېره حده ودرېدلې ده، تر ډېره حده، او فساد تر ډېره حده. دغه نړیوال راپورونه وایي چې فساد خپلې ټیټې کچې ته را رسېدلی دی هغه انډکس کې. خو بدبختانه چې د افغانستان په اقتصاد باندې چې کوم محدودیتونه دي، په خصوصي سکتور یا بانکونو باندې چې کوم محدودیتونه دي، په کل کې د افغانستان شتمني چې کنګل ده، یعنې دا هغه موانع ستونزې دي چې موږ نه پرېږدي چې زموږ لاس په اقتصاد کې خلاص واوسو او د دې لپاره د راحل موږ وړاندې کړو تر څو چې دغه محدودیتونه د افغانستان څخه لرې شوي نه وي. فرض کړه چې دا محدودیتونه لرې شول، داسې یو فرضیه به واخلو چې محدودیتونه نشته او موږ څه کولی شو چې افغانستان په څلورلارې د اسیا په څلورلارې باندې بدل شي. لومړی د خبره دلته چې دا هغه د نړیوالو باور ترلاسه کول دي چې دا به یوازې د تجارتي ټرانزیټ دپاره کارېږي، دې کې به غیر قانوني، غیر صحي یا هغه څه چې د هغې نړیوال ګاونډیو هیوادونو قانون منع ګرځولي هغه کار به پکې نه کېږي. ځکه دا پوښتنه خبره ځکه مهمه ده چې په هوایي ټرانسپورټ کې موږ دا ستونزه لرله چې په تیر حکومت کې د اریانا شرکت څو پروازونه هیوادونو لغوه اعلان کړل. نو اول د نړیوالو باور لاسته راوړل دي، دویم سټنډرډ، نړۍ سره باید ته سټنډرډ سوداګریز ولري. دا څه معنی؟ موږ مثلا کلونه وړاندې د تیر یا ټي آی آر چې ورته وایي ټرانزیټ انټرنیشنل روټ لپاره موږ غړیتوب ته وړاندیز کړی او د غړیتوب باندې کار هم وشو، خو څنګه لازم و هغسې کار ونه شو.
نړیوالو باور لاسته راوړل، سټانډرډ کارونه کول، عصري ټکنالوژي کارول، انټرنیټ څخه استفاده کول او مسلکي او تخصصي خلک په دغه بنادرو کې ګمارل چې د دې څخه سالمه استفاده وکړي او هغه کوم هدف چې ورته ټاکل کېږي هغه لاسته راوړل شي، نو دغه یې ښه حل لارې دي. په اقتصاد کې بدبختي هغه وخت چې ته بهر ته لاسرسی ونه لرې. خوشبختي بیا ځکه ګڼلی چې ته یوازې نه یې بلکې ستا تر څنګ شپږ هېوادونه په دې لیکه کې پراته دي چې تا سره کولی شي هغه موافقت وکړي. نو د اقتصادي ستونزو د خلاصون دپاره زه بیا هم وایم داسې فرضیه وړاندې کړو چې موږ باندې محدودیتونه نشته، نو بیا په ځمکني ترانسپورټ باندې کار کول دي. دغه 10 بنادر چې افغانستان لري په دې باندې کار کول دي، دې ته سهولت برابرول دي او دغه ګاونډیو هېوادونو سره سالمې اړیکې په دې معنا باندې چې په تیر کې تجربه دا وه چې ایران او پاکستان افغانستان له خوږې ګوتې څخه نیولې وه، همدې 2 هېوادونو سره مشخص بندرونه دا نور بندرونه نه استفاده کېده، خو اوس موږ کولی شو د فشار د حوالې په توګه باندې بل بندر وړاندیز کړو. یعنې همدا اوس چې د ریل پټلۍ خبرې کېږي چې د چین او په منځنۍ اسیا مال را تېرېږي افغانستان ته راځي او د افغانستان مال دی په منځنۍ اسیا تېرېږي، کېدای شي تر اروپا پورې ورسېږي او دا تجربه هم شوله. نو ټول فوکس په ځمکني ترانسپورټ باندې او دا معیاري کول چې دي یوازینی د حل لاره ده.